سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د اروپا د عدالت محکمه یوازې تابعیت او جنسیت کافي دی چې له مخې د افغان میرمنو پناه غوښتنه ومنل سي. د اروپا د عدالت محکمې د جمعې په ورځ حکم کړی دی هغو افغان میرمنو ته چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حقونه تر پښو لاندې سوي دي د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې پناه اخیستونکو لپاره یوازې د هغو تابعیت او جنسیت کافي دی. د افغان ښځو په اړه دغه حکم کې راغلي دي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو چارواکي کولی سي دا په پام کې ونیسي چې نور د دې ثابتولو ته اړتیا نشته چې آیا پناه غوښتونکې میرمنې یا نجونې بیرته خپل هیواد ته له ستنولو سره له رښتیني او مشخص ګواښ سره مخامخ کیږي یا زور زیاتی ورسره کیږي. دا حکم له هغه وروسته شوی ده چې د اتریش حکومت د 2 افغان میرمنو د پناه غوښتنې پریکړه رد کړې ده، خو دغو ښځو د اتریش د حکومت پریکړه د دغه هیواد سترې محکمې کې وننګوله او ورپسې د اتریش سترې محکمې دا دوسیه د اروپا عدالت محکمې ته راجع کړله. د اروپا د عدالت محکمې چې د اروپایي ټولنې تر ټولو لوړه قضایي مرجع ده حکم یې کړی ده چې د ښځو په وړاندې د طالبانو توپیري کړنې زور زیاتی ګڼل کیږي او په همدې دلیل د کډوالو میرمنو ته پناه غوښتنې وضعیت رسمي منل توجیه کوي. په حکم کې راغلي دي یوازې تابعیت او جنسیت د دې لپاره کافي دی چې له مخې د دوی د پناه غوښتنه ومنل سي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.